السلام علیکم. ستړي مشي، وخت مو بخیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سې شنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ یا قوس 11مه چې د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر له 2 سره برابره ده. وزیر صافی مو تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. اسرائیلي ځواکونو په غزه، لویدیځه غاړه او لبنان کې پراخ یرغلونه کړي او د نتنیاهو پر ضد لاریونونه ترسره شوي. او د پاکستان د پخواني لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان زامن وایي د خپل پلار د ژوند او روغتیا په اړه د 3 اونیو بشپړې خاموشي سخت اندېښمن کړي دي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. اسرائیلي پوځ د غزې ښار ختیځو سیمو کې استوګنیز کورونه ویجاړ کړي او په بوریش کمپ کې یې په ډزو یو کس وژلی دی. په لویدیځه غاړه کې بیا د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې یو 19 کلن ځوان او بل کس وژل شوي دي. د حزب الله اسرائیل اوربند له اعلان وروسته نږدې 10,000 اسرائیلي سرغړونې ثبت شوي او له 127 زیات کسان پکې وژل شوي دي. له دې سره هممهاله په بیت المقدس کې په لسګونو معترضان د لومړي وزیر نتنیاهو د محاکمې غوښتنه کوي او هغه د فساد له قضیو د خلاصون په هڅو تورنوي. په نړیوال غبرګون کې بیا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته ویلي چې د غزې د مرستو لارې دې پرانیزي. ورته مهال پاپلیو د لبنان د سفر پر مهال ټینګار کړی چې د شخړې یوازینۍ حل لاره د دوه دولتونو جوړېدل دي. په غزه کې له سخت وضعیت سره خلکو د فلسطین د ملي ټیم د قطر پر وړاندې د فوټبال بریا ولمنځله. د پاکستان د پخواني لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان زامن وایي د خپل پلار د ژوند او روغتیا په اړه د 3 اونیو بشپړې خاموشي سخت اندېښمن کړي دي. د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ادارې او زنداني چارواکي د محکمې د حکم باوجود د عمران خان د حالاتو په اړه هیڅ ډول باوري معلومات نه ورکوي چې دا په مستقیم ډول د دولت او د پوځ له لوري د قصدي پټولو نښه بلل کیږي. خان زوی قاسم خان ویل کورنۍ یې له 3 اونیو راهیسې نه پوهیږي چې پلار یې ژوندی دی کنه، او په وینا یې چارواکي د هغه د سلامتۍ هیڅ شواهد نه وړاندې کوي. هغه زیاته کړه چې دا نه یوازې بې پروایي ده بلکې د یو سیاسي بندي سره د چلند هغه ډول دی چې یوازې امنیتي ادارې یې له خلکو پټ ساتلی شي. قاسم خان ویل پوځي چارواکي هم زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. دوی نه وایي چې زموږ پلار روغ دی، ټپي دی او که لا هم ژوند دی. که څه هم د زندان یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی رویټرز ته ویلي چې عمران خان روغ دی، خو د کورنۍ لپاره د ملاقات، تلیفوني تماس او حتی د لیکلي تایید نشتوالي د دوی شکونه څو برابره کړي دي. د عدالت د حکم سره کورنۍ لا هم له خپل مشر سره هیڅ مستقیم یا غیر مستقیم تماس نه لري او د دې وضعیت پړه زیاتره د پوځ پر نفوذ لرونکو کړیو اچول کیږي. عمران خان د 2023 کال په اګست کې د فساد په ځینو تورونو بندي شو او په خپل خان او د هغه ګوند د تورونه د پوځ لخوا د سیاسي جګړې یو برخه بولي او وایي چې د خان د بندي کولو او پټ ساتلو موخه یې د هغه له بیا را څرګندېدو مخنیوی دی. د اوکراین د جګړې د پای لپاره د امریکا استازي مسکو ته روان دي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازي نن مسکو ته رسیږي څو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای لپاره د واشنګټن د سولې د نوې طرحې په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ له دې لیدنې خوشبیني څرګندوي، خو اوکراین لا هم اندېښمن دی چې دا طرحه د روسیې د سختو غوښتنو انعکاس دی. سټیو ویټکاف او جیرډ کوشنر د امریکا د نوې ډیپلوماسۍ په لړ کې مسکو ته سفر کوي. ټرمپ چې د جګړې د چټک حل ژمنه یې کړې وه ماني چې دا بهیر تر تمې پیچلی دی. تېره اونۍ افشا شوې 28 مادهیزه طرحه په پراخه توګه د روسیې غوښتنو لیست بلل شوی و، ځکه له اوکراین څخه د ځمکو پرېښودل، د پوځ محدودول او د ناټو له غړیتوب تېرېدل پکې شامل و. اوکراین او اروپایي متحدینو په مسوده کې بدلونونه راوستي خو د وروستۍ نسخې بشپړ جزئیات لا نه دي اعلان شوي. زیلنسکي ټینګار کوي چې تر ټولو مهم شرط د اوکراین د سیمه ییز تمامیت ساتنه ده. پوتین بیا وایي چې د امریکا وروستي وړاندیزونه د راتلونکو خبرو بنسټ کېدای شي، خو خبرداری ورکوي چې که پر اوکراین ونه منل شي روسیه ځواکونه به پرمختګ ته دوام ورکړي. په دې جګړه کې د تلفاتو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د امریکا د چارواکو په وینا تر 1.2 میلیونو زیات خلک پکې وژل یا ټپیان شوي دي.
او د پای خبر دا چې د جنوبي اسیا په څو هیوادونو کې د شدیدو موسمي بارانونو، سیلونو او طوفانونو له امله مرجوب له په چټکۍ لوړیږي او په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د سریلانکا د طبیعي پیښو د مدیریت ملي ادارې وایي چې د وروستیو روغتونو او ناڅاپي سیلابونو له امله د مړو شمېر 410 کسانو ته رسېدلی او شاوخوا 340 تنه لا هم ورک دي. چارواکي وایي چې د 1.5 میلیون نه ډېر اوسېدونکي له سختو زیانونو او بې ځایه کېدو سره مخامخ شوي دي. په همدې حال کې یو قوي سمندري طوفان د بنګال خلیج پر ساحلي پولو د تیزو بادونو او روغتونو څپه اچولې چې د راپورونو له مخې په جنوبي تایلند کې لږ تر لږه 180 کسانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په اندونیزیا کې هم طبیعي ناورینونو سختې څپې رامنځته کړي دي. د سهشنبې د وروستیو شمیرو له مخې هلته د مړو شویو کسانو شمېر 912 ته رسېدلی او تر 500 ډېر کسان لا هم ورک دي. چارواکي وایي چې له 1 میلیون څخه زیات خلک له خپلو سیمو مهاجر شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.